بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ کتونکو تاسو ټول د هرکلی زموږ په نوي پروګرام کې نیکې هیلې احترامات دوی مونږ محمد اویس هم د خپل ادبي پاڼې جټه وایم سره په تمه لرم چې د صحت په جمع به یو روغ جوړ ووایي. د ستاسو په فرمایش باندې نن موږ بیا نسلی کړی د عقیب برمني سره چې هغه وایي چې موږ د ښایسته شعرونه پیش کوي. د شاعري او دونه مخکې زموږ د عقیب ورور ډېره زیاته شکریا ده چې هغه موږ ته په دومره مصروفیاتو کې خپل قیمتي وخت راکړو. عقیب ورور تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی وایي. مننه کوم عقیب ورور تاسو چې کوم دی زموږ په چینل باندې ډېر وخت شو پروګرام نه دی کړی او زموږ مینوال چې کوم دی هغه ستا د پروګرام ډېر زیات ریکویسټ کوي. اوس چې زموږ په کلي کوم حادثه شوي وه فیصل شهید ولا او تاسو چې کوم دی هغې باندې ډېر ښایسته غوندې نظم راکړی دی. موږ ویل چې هغه نر سره او زموږ مینوال سره شریک کړي. ستا به ډېره مهرباني وي. السلام علیکم. اویس بھائی ټولو کتونکو ته سلام کوم. سلام نه بعد کې نظم خو ما جوړ کړی په فیصل شهید باندې دا ډېره غټه حادثه شوې د جټ اسمرخیمو کلي کې بیا سمرخیمو کې علي خلخیمو کې یو کلي کې نو خفه کېږو موږ د هر چا په مارک په بهرحال دا خو ما داسې جوړ کړی چې د نتخوان دپاره مې جوړ کړی و دا نیت ته نظم لا ما وی چې یاره زه نتخوان باندې دا یم خو تا خواست او راغلی دمره تکلیف دې کړی قیمتي وخت یې راکړی نو انشاءالله چې زه تاسو ته او تاسو مینوالو ته یې وړاندې کوم. یو مختصر شعر ده چې ارمان به الله زما وکړي ارمان به الله زما وکړي چې جنازې پسې مې وکړي تدبیرونه. اویس بھائی د فیصل شهید په یاد کې نظم نه چې مرګیه تا زمون چمن نه څنګه ګل وړی ده ښایسته ځوانۍ کې د زر خاورو ته فیصل وړی ده ظالمه څنګه د ناصافه ګوزرونه وکړل سور دې په وینو کړل نه دې پرې ترسونه وکړل یارانې ژاړي د محفل نه دې اتل وړی ده ښایسته ځوانۍ کې د زر خاورو ته فیصل وړی ده مشران جړیږي ورپسې ټول ماشومان جړیږي په چغو سر دې ډېرې واړه مماګان جړیږي ډک د اخلاقو دا د څومره برابر وړی ده ښایسته ځوانۍ کې دې زر خاورو ته فیصل وړی ده پلار یې ویل په تورو خاورو مې پیرزو کله و دا خو ګلابو ایلمه د ویشتو کله و پلار یې ویل په تورو خاورو مې پیرزو کله و دا خو ګلابو ایلمه د ویشتو کله و نور به زه څه ووایم زما یې زړکې سر وړی ده ښایسته ځوانۍ کې د زر خاورو ته فیصل وړی ده. ډېر زبردست. او څوک به دې نه ویني همیش دې دیدنونه بان شو الله دې مل شه په لحد دې ارمانونه بان شو. ډېر ښه. څوک به دې نه ویني همیش دې دیدنونه بان شو الله دې مل شه په لحد دې ارمانونه بان شو بیا بوره نشي مرګي داسې خو سفر وړی ده ښایسته ځوانۍ کې د زر خاورو ته فیصل وړی ده. ډېر ښه. خوشحال به څنګه شم په خوله به مې خندا څنګه وي ناڅاپه راغله نوره دینه زلزله څنګه وي. ډېر ښه. خوشحال به څنګه شم په خوله به مې خندا څنګه وي ناڅاپه راغله نوره دینه زلزله څنګه وي ژوندون نور څه کړم د ښکلا یې مازدیګر وړی ده ښایسته ځوانۍ کې د زر خاورو ته فیصل وړی ده. ډېر ښه. علي خلخیل ډېر په مرګ باندې خفه و خلکه اوسې غمجنې ورته هر څوک په ژړا و خلکه. ډېر ښه. علي خلخیل ډېر په مرګ باندې خفه و خلکه اوسې غمجنې ورته هر څوک په ژړا و خلکه حیران و پاتې د وطن نه د بلبل وړی ده ښایسته ځوانۍ کې د زر خاورو ته فیصل وړی ده. ډېر ښه. مار منیه کې د سم ښکلې یاران فنا دي لیدلې غواړم خو همیش په قبرستان فنا دي. اویس بھائی مار منیه کې د سم ښکلې یاران فنا دي لیدلې غواړم خو همیش په قبرستان فنا دي. ډېر ښه. غم یې خوړلی یم نور سترګو مې نظر وړی ده ښایسته ځوانۍ کې د زر خاورو ته فیصل وړی ده. ډېر زبردست. مرګیه تا زمون چمن نه څنګه ګل وړی ده
ښایسته ځوانۍ کې دې زر خاورو ته فیصل وړی دی. وړی اویس بای ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ. حقیب ورو ستاسو ډېره شکریا ده چې د فیصل شهید په یاد کې تا موږ دومره ښایسته نظم وویلو او موږ امید لرو چې زموږ مینوال ته به ډېر زیات پسند شوی وي. مینوال تاسو که د حقیب ورو نظم پسند شوي نو تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن لازمي سره پریس کړئ او دې سره که تاسو دا ویډیو زموږ فیسبوک پیج باندې ګورئ تاسو زموږ د فیسبوک پیج هم سره لایک کړئ او فالو یې کړئ. انشاءالله تاسو ته به زموږ د نوي ویډیو نوټیفیکیشن ملاویږي. اوس موږ ته اجازت راکړئ. د خدای په امان.